د اوس ځواک کارول. لیکوال اکهارت تولی، ژباړه کریم حیدري. څلورم څپرکی د بې خودۍ منحلول. مهمه ده چې خپل ژوند ته په عادي حالاتو کې ډېر هوش راولئ، هغه مهال چې هر څه آرام روان وي. په دې توګه تاسې په حاضر ځواک کې وده کوئ. په لوړه خوځېدونکې کچه په تاسې او ستاسې په چاپېریال کې د انرژۍ پټنځای پیدا کوي. دې سیمې ته نه بې خودي، نه منفیوالی، نه مناقشه او نه هم تاوتریخوالی ننوتی یا پکې پایېدی شي، لکه تیاره چې د رڼا په شتون کې نشي پایېدلی. کله مو چې د حضور مهمه برخه یعنی د خپلو فکرونو او احساساتو شاهد اوسېدل زده کړل، د بې خودۍ ځای پر ځای ولاړ شالید موندنه به مو حیران کړي. په دې به هم پوه شئ چې څومره په ندرت سره له ځان راضي یاست. د فکر په برخه کې به د قضاوت، ناخوښۍ او ذهني تصور او له اوس څخه لرېوالي سره د مقاومت په اړه ډېر څه زده کړئ. د احساساتو په برخه کې د نارامۍ، ذهني فشار او پتنګوالي یوه پټه ذخیره پرته وي. دواړه د ذهن د مقاومت پړاو برخې دي. د نارامۍ، ناخوښۍ او ذهني فشار بېلابېلې لارې وګورئ چې په تاسې کې د ناوړه قضاوت له واقعیت سره مقاومت او له اوس په منکرېدو سره منځته راځي. د هوش په رڼا کې هره بې خودي منحلیږي. کله مو چې د عادي بې خودۍ منحلول زده کړل، ستاسې د حاضر څراغ به شغلې وهي. د ژورو بې خودیو له جاذبې قوې سره چلن به درته اسانه وي، خو په سر کې به عامې بې خودۍ اسانه په نښه نشي، په دې چې ډېرې معمولي دي. د ځان کتنې له لارې د ذهن او احساساتو حالت څارنه مو عادت وګرځوئ. دا شیبه ځان آرام حسوم، دا یوه ښه پوښتنه ده چې هر وخت یې له ځانه وکړئ، او یا هم دا پوښتنه له ځانه کولی شئ: زما دننه دا شیبه څه روان دي؟ د هغه څه په اړه چې ستاسې دننه روان دي دومره لیوال اوسئ لکه څه چې د باندې پیښیږي. که مو دننه حالت سم کړ، بهر وضعیت پخپله سمیږي. لومړنی واقعیت دننه دی، دوهم واقعیت بهر دی. خو دا پوښتنې سملاسي مه ځوابوئ. خپل پام دننه لوري ته کړئ. د خپل ځان دننه نظر وکړئ. ستاسې ذهن څه ډول فکرونه زیږوي؟ څه احساس کوئ؟ خپل پام د جسم دننه لوري ته واړوئ. کومه ترنګلتیا شته؟ کله مو چې د نارامۍ د ټیټې کچې ځای پر ځای ولاړ شالید په نښه کړ، وګورئ چې څه ډول د سترګو پټولو او مقاومت له لارې له ژوند او اوس نه انکار کوئ. خلک په بېلابېلو طریقو په بې خودۍ کې د اوس شیبې پر وړاندې مقاومت کوي. په تمرین سره به ستاسې د ځان کتلو ځواک او د ننه حالت څارنه پیاوړې شي. هر چیرې چې یاست بشپړ هلته اوسئ. اندېښنه لرئ؟ آیا راتلونکي ته په ورتګ کې دومره بوخت یاست چې حاضر مو هلته د رسېدلو لپاره یوه وسیله ګرځولې؟ دلته په اوسېدو کې او هلته د رسېدو په تمه اندېښنه پیدا کېږي، او یا هم په حاضر کې شتون، خو راتلونکي ته تګ په غوښتنه کې پیدا کېږي. دا هغه ویش دی چې تاسې دننه څیري. آیا تیر ستاسې د پام ډیره برخه خپلوي؟ د تیر په اړه تل مثبتې یا منفي خبرې او فکر کوئ؟ هغه ویاړونه مو چې ترلاسه کړي، سیلونه او تجربې مو چې لیدلي، یا خپلې د کړاو کیسې او هغه ویرونکې پیښې چې پر تاسې راغلي او یا تاسو نورو ته اړولي، تاسې خوشحالوي یا ځوروي؟ آیا ستاسې د فکر لړۍ ګرموالی، غرور، دښمني، غوسه، پښیماني او یا پر ځان زړهسوی رامنځته کوي؟ نو بیا تاسې یوازې د ځان په اړه درواغجن یا کاذب حس نه پیاوړی کوئ، ترڅنګ یې تاسې د جسم عمر خوړلو پړاو چټکوئ، ځکه د تیرو پیښو پیټی په خپل روح کې جوړوئ. په خپل چاپېریال کې هغه کسان وګورئ چې په تیر کې اوسېږي. دا خبره د ځان لپاره تصدیق کړئ. تیر په مړو کې وشمېرئ. اړتیا ورته نه لرئ، یوازې هغه وخت ورته رجوع وکړئ چې بشپړ تړاو له اوس سره ولري. د دې شیبې ځواک او د شتون ډکوالی حس کړئ. خپل حاضر
احساس کړئ. آیا سودا درلوېدلې ده؟ آیا په فکر کې مو ډېرې دا به څنګه شي پوښتنې شته؟ له ذهن سره خواخوږي کوئ. همدا د راتلونکي په حالت کې ځان درښیي او ویره خوروي. امکان نه لري چې له داسې وضعیت سره جوړ راشئ په دې چې شتون نه لري. دا یوازې په ذهن کې جوړ شوی انځور دی. خو د روغتیا او ژوند دا تباه کوونکی لیونتوب ډېر ساده او د اوس شیبې په منلو سره درولی شئ. د خپلې ساه اخیستنې نه خبر شئ. بدن ته د هوا تګ راتګ حس کړئ. په بدن کې دننه د انرژۍ پټنځای حس کړئ. هر هغه څه چې تاسې ورسره سر و کار لرئ او تحمل یې کوئ همدا اوس شیبه ده. په ذهن کې جوړ شوي تصور سره ستاسې کار نشته. له ځان وپوښتئ کال، سبا ورځ یا 15 دقیقې وروسته نه همدا شیبه څه ستونزه لرئ؟ په دې شیبه کې څه ناسم دي؟ تاسې هر وخت له اوس سره ګزاره کولی شئ خو د راتلونکي سره هیڅ کله ګزاره نشئ کولی. اړتیا هم نه لرئ. ځواک، سم چلن او امکانات به هلته د اړتیا په وخت کې وي، نه مخکې او نه وروسته. آیا په عادت کې انتظار کوونکی یاستئ؟ د ژوند څومره برخه مو په انتظار کې تیروئ؟ په تمځای کې د موټرو ګڼه ګوڼې، هوایي ډګر یا د چا راتګ ته انتظار، د کار خلاصولو ته انتظار، دا ټول زه په وړه کچه انتظار بولم. راتلونکې کلنۍ رخصتي، ښې دندې، د ماشومانو لویېدو، یوې ښې اړیکې، بریا، بډای کېدو، مهمېدو او روښانه ژوند ته تمه په لویه کچه انتظار دی. په خلکو کې د عامه ده چې خپل ټول عمر د ژوند پیلېدو ته په تمه اوسي. انتظار د ذهن یو حالت دی. په اصل کې داسې معنا لري چې تاسې خپل راتلونکی غواړئ او حاضر نه غواړئ. څه چې لرئ هغه نه غواړئ. څه چې نه لرئ هغه غواړئ. په هر ډول انتظار کې تاسې په بې خودۍ کې د ځان دننه په خپل اوس او دلته کې شخړه جوړوئ. په هغه ځای کې نه غواړئ چې اوسئ. دا کار مو د ژوند کیفیت ډېر راکښته کوي په دې چې خپل حاضر له لاسه ورکوئ. د ساري په توګه ډېر خلک نیکمرغۍ ته په تمه وي. نیکمرغي په راتلونکي کې نه راځي. کله مو چې پر حاضر واقعیت اقرار وکړ، درناوی مو ورته وکړ او بشپړ مو ومنل چې چیرته یاست، څوک یاستئ، اوس څه کوئ، تاسې به د خپلې شتمنۍ او شتون نه شاکر اوسئ. پر اوس شیبه او بشپړ ژوند شکر ایستل رښتینې نیکمرغي ده. دا په راتلونکي کې نه راځي. وروسته بیا د وخت په تیریدو سره دا نیکمرغي په بیلابیلو برخو کې ځاله جوړوي. کله خپلې شتمنۍ ناراضي یاست او یا د اوسنۍ شتمنۍ په اړه زړه تنګي یا غوسه یاست، ښایي همدا مو بډاینې ته وهڅوي. خو که میلیونونه وګټئ بیا به هم دننه د نیستۍ حالت تجربه کوئ او د روح دننه به تشه حسوئ. ښایي د پیسو په زور ډېرې حیرانوونکې تجربې ولرئ، خو دا تجربې به راشي او لاړې بشي او تل به تاسې ته د فزیکي او معنوي اړتیاو تش احساس پر ځای پرېږدي. تاسې به تل په شتون کې نه اوسئ، نو بشپړ ژوند اوس احساس کړئ. همدا رښتینې نیکمرغي ده. د ذهن حالت له انتظاره وباسئ. کله مو چې ځان په انتظار کې وموند ترې راټوپ کړئ. اوس شیبې ته راستانه شئ. له اوس او له اوسېدو خوند واخلئ. که حاضر اوسئ هیڅ کله انتظار ته اړتیا نه لرئ. نو بل ځل کې چا درته وویل چې وبخه منتظر پاتې شوې، په ځواب کې ورته ووایه هیڅ خبره نه ده، زه منتظر نه وم، زه یوازې دلته ولاړ وم او خوند مې اخیست. دا د ذهن د عادتونو یو څو ستراتیژي دي چې د اوس شیبې د عادي بې خودۍ د انکار لپاره کارېدی شي. ډېر اسانه له نظره پټېدی شي په دې چې د نورمال ژوند یوه برخه ګرځېدلې. ځای پر ځای ولاړ شالید دوامداره ناخوښي ده. خو څومره چې دننه احساساتو د وضعیت څارنه تمرین کړئ هغومره به اسانه وي چې په تیر او راتلونکي کې په خپل راګیرېدو پوه شئ. له بې خودۍ او د وخت له خوبه به حاضر ته راویښ شئ. خو پام وي دا کاذب او ناخوښه ځان چې د ذهن په خواخوږۍ ولاړ دی په وخت پایي. دا پوهیږي چې اوس شیبه یې مرګ دی او خطر ترې حسوي. خپل ټول وس به کوي چې تاسې ترې راوباسي. زیار به وباسي چې تاسې په وخت کې راګیر کړي. په یوه حساب دا حاضر حالت کېدی شي د انتظار سره پرتله شي. دا د کیفیت بل ډول انتظار دی چې ستاسې بشپړ ویښوالی غواړي.
هره شیبه ښایي یو څه پیښ شي. که تاسې بشپړ ویښ نه یاست او پام مو نه وي، ښایي درنه تیر شي. په دغه حالت کې ستاسې ټول پام اوس ته دی. د خیال پلو، فکر، په یاد راوستلو او تمې ته څه نه پاتې کیږي. تاسې په ټول وجود د بدن له هرې حجرې سره حاضر یاست. په هغه حالت کې تاسې تیر او راتلونکی لرئ، لکه یو شخصیت چې نور تر ډیره نشته، خو سره له دې کوم ارزښتمن څه مو له لاسه نه دي ورکړي. تاسې بیا هماغه کس یاست. په واقعیت کې تر پخوا بشپړ یاست. په بل عبارت، دا یوازې اوس دی چې تاسې په رښتیا پکې یاست. ستاسې په حاضر کې تیر پایښت نه لري. د بې خوده تیر په اړه چې څه غواړئ پوه شئ، د حاضر ستونزه به یې رابرسېره کړي. که په تیر کې کیندنه وکړئ، بې پایه کنده به ترې جوړه شي. تل به نور هم د کیندلو لپاره څه وي. ښایي تاسې فکر وکړئ چې د وخت پوهېدو او د ځان خلاصون لپاره ډېر وخت ته اړتیا لرئ. یا به راتلونکی تاسې له تیره وژغوري. دا یو غلط تصور دی. یوازې حاضر مو له تیر خلاصولی شي. ډېر وخت مو له وخت نشي خلاصولی. د اوس ځواک ته لاسرسی پیدا کړئ. دا یې راز دی. د اوس ځواک ستاسې د حاضر ځواک نه بغیر بل څه نه دي. ستاسې هوش د فکر له شکلونو نه آزادېدل دي. نو له تیر سره د اوس په شرایطو چلند وکړئ. څومره چې تیر ته پام کوئ، همدومره انرژي ورکوئ او ډېر امکان شته چې شخصیت ترې جوړ کړئ. غلط مه پوهیږئ، پام مهم دی، خو تیر ته د تیر په توګه. خپل پام حاضر ته کړئ. پام خپل چلند، غبرګونونو، ذهني حالت، فکرونو، احساساتو، ویرې او خواهشاتو ته واړوئ چې په حاضر کې پیښیږي. په تاسې کې تیر شته. که په سمه کچه حاضر اوسیدی شي چې دا ټول پرته له قضاوت او ارزونې ووینئ، نو بیا له تیر سره سروکار درلودلی شئ او د حاضر ځواک په مټو یې منحلولی شئ. خپل ځان تیر ته په ورتګ کې نشئ موندلی. خپل ځان حاضر ته په راتګ کې موندلی شئ.